اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم می په حلقې کې چې کوم مراسي سیاست شروع شو پی کې 87 کې ان شاء الله دې ختمه روانه ده ان شاء الله زه امید لرم چې جماعت اسلامي د پلیټ فارم نه چې می کوم کینډیډیټ ورته ډاکټر رضوان پروفیسر ډاکټر رضوان خټک آغاز هیڅ طرف لایق نه دی هغه الحمدلله خپل یو مشهور سره ده او ان شاء الله وټونه الیکشن روان ده ان شاء الله موږ برپور شکست ورکو او مخالفینو ته او دا به ورته ثابت کوو چې جماعت اسلامي په دې پی کې 87 کې پی کې 87 کې سنوم و نشان شته ده د چې کوم حساب کتاب شروع کړه ده په سیاست باندې ذاتیات کورونه شروع کړي دي هر یو کور ته هر یو هغه ته خپل ذاتیات کورونه ان شاء الله دغه ختمه مو شروع کوو والسلام بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم پی کې 87 نه ډاکټر رضوان الله هټک پروفیسر ریټایرډ ده او د ډاکټرۍ پیشې سره تعلق ته امیج د کلی ده او چونکې لکه په علاقې کې یو کوالیفاید سړی په فرنټ باندې راغللو نو د هغه نه امیج دا ایکسپیکټیشنز پورا مطلب دی چې انشاءالله هغه به د ټولو په توقعاتو باندې پورا اترو شي او علاقې ته به تنه فایده ورسي او یو پوه سړی دغه چې کوم ځان ته کسان ونیسي مطلب لکه ما خپل په دې 12-13 سال کې د زکات تقسیمیدل چیرته ونه لیدلو چیرې زکات هم تقسیم شوی ده په دې علاقې کې راغله ده او خړپ شوی ده مخکې به دې خلکو په نورو پسې خبرې کولې بیا یو سړی یو ځلي دوه ځلي درې ځلي الیکشن وکړي نو مسلسل د دې خلکو د الیکشنو نه موږ تنګ شولو چې یاره بس لکه بل چاته هم چانس ورکول پکار ده دا ټول یو خټک قوم ده یک یوه علاقه ده او په دې کې د یوه کس چې کوم دا نو عمر ته موږ دا چیز نشو برداشت کولی هغه چې کومې غلطۍ وکړي بس نور ورته نه چانس شته ده او نه چې کوم دا څوک ورکوي او دې ټیم کې انشاءالله د ډاکټر رضوان الله خټک په هر یوه ځای کې یو نوم ده او یو مطلب د کارکردګۍ د وجې نه د اخلاقو د وجې نه خپلوار ده په اسمبلی کې به انشاءالله د قوم دپاره داسې قانون سازۍ کې حصه اخلي په هر یوه کار باندې بډ چر کوي جرګه ټیم ده چې کوم یوه کوالټي ته ګورې په هغې باندې الله ورته په ښه نظر کتلي دي او انشاءالله چې موږ امید دی الله نه دا ده چې 100% که نه نو کم از کم 95-90% خو به د موږ په امیدونو باندې پورا دیني لحاظ سره لکه عمل کوي او لګیا ده اوس هم شروع ده همدغه کارونه کوي د خیر کله هم څوک ویر شي نه چېرته په علاقې کې تر اوسه پورې په دې 15-20 کاله کې د چا نه فیس واخیستو چې کورټ کې راځي هر هفته اتوار یې د دلته کې او د پورا علاقې نه چې څوک هم راځي فری ټریټمنټ ورکوي سیمپلز تقسیموي نو دغه د موږ خلکو ته کتل پکار دي چې یاره موږ ته نور کسان څه کوي که بار نه هکې په سړیو پسې لګېدلي چې بس هغه په پالیټکس باندې هغه ته به ورکوو نو بیا خو ټیک ته خو که چېرې یو سوچ راغلي خلکو کې نو پکار دا ده چې دا ځلې جماعت اسلامي سپورټ کړي جماعت اسلامي د دې ټولو مسلو حل به پیش کړي دا ټول غله ثابت شولو او انشاءالله جماعت اسلامي به الله پاک سرخروکی په دې کې موږ دعا ده د الخدمت په شکل کې د جماعت اسلامي د کینډیډیټس په شکل کې کرپشن تر اوسه پورې پکې نه ده شوی نه ورکې څوک ثابت شو پس دغه موږ د ډا آواز او تھینک یو ویری مچ وما علینا الا البلاغ ما دا پیغام ورسوي